سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه سدید او زما ملګری عمر ځای د لاریون مګ لپاره د ساس په چوپړ کې موږ نن غواړو تاسو ته د تراکتورو په هکله معلومات وړاندې کړو. هیله ده له دې خوند واخلئ. قدرمنو لیدونکو، څرنګه چې ګورئ زه نن راغلی یم تر څو تاسو ته د تراکتورو په هکله او نور هغسې ماشینونه چې تاسو ته د بزګرۍ چارو ته اړین دي او تاسو په بزګرۍ چارو کې کاروئ در وښیم. د دې د قیمتونو په اړه، د دې د قدرت او وړتیا په هکله. نو دا هم د دې تراکتور پلورلو یو لوی شرکت ده. نو څرنګه چې ګورئ حاجي صاحب زما په څنګ کې ناست ده، د دې به موږ ته د دې د تراکتورو په هکله معلومات راکړي. سلام علیکم حاجي صاحب. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ، ژوندی اوسئ، جوړ اوسئ. حاجي صاحب ژوندی اوسئ. حاجي صاحب کیدای شي زموږ لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ. سلام علیکم. ښه یاستئ ورونو ټول بزګرانو دهقانانو ته سلامونه رسومه. نو مونږ دغه د زراعتي په بخش کې فعالیت لرو. دا ډېر مهاله کېږي، یو 15 کاله کېږي چې همدغه زراعتي وسایل چې تراکتور دي که تریشل دي په بخش زراعت کې چې کوم وسایلونه کارول کېږي د دغو وسایلو نه مونږ پروشات لرو او راولو یې له هر ملکو نه بهر نه راولو او دغلته په پروش رسوو. نو په دغه بهر کې مونږ ډېر معلومات تجربه زیاته لرو. ډېر ښه. نو حاجي صاحب خپل نوم زموږ لیدونکو ته ونه ویله چې نوم مو څه شی ده؟ د ما نوم محمد کریم ده او فعلا د مزار اوسیدونکی یم او دغه شرکت دا 10 کاله کېږي چې په دغه وسایل د زراعتي کې مونږ کار کړی او کارم روان ده. ډېر ښه. عزیزانو څرنګه چې تاسو د حاجي صاحب پیژندګلوي واورېدله، نو حاجي صاحب نه به پوښتنه وکړو چې دغه حصه کې زموږ یو ډېر قوي تراکتور نام خدا درېدلی ده، نو خوله یې هم داسې وازه کړې ده. نو د دغې په هکله موږ ته معلومات راکړي حاجي صاحب. د دې ټایرونه هم ډېر غټ دي، نو نه پوهېږم نو دا څومره قدرت لري؟ دا تراکتورونه چې دي 90 اس پاوره دي. په قدرت کې په دا ټولو تراکتورانو باندې سر دي. په ډېره قوي کمپنۍ ده په دنیا کې، په هند کې د دې نه قوي کمپنۍ نشته. خو اوس هر رقم تراکتورونه خلکو راوستي دي. لارې کمپنۍ نه وروره کومه زور او طاقت چې په دې کې ده په یوه کې هم نه به وي انشاءالله. نو دا ډېر قوي تراکتورونه دي چې مونږ یې خرڅوو او خلک دهقانان بزګران ډېر ترې راضي وي. ډېر ښه. نو حاجي صاحب دغه تراکتور څه وړتیا لري؟ دا وړتیا دا دي چې د شټرنګونه ډېر پاور دي. دا د وروستی چې دي ساده دي، هغه څوک نه خوښوي دونه ډېر. او دا شټرنګ هم پاور ده. نو کوم سهولتونه ډېر غټ قوي سهولتونه په دې کې کېږي. تر 2-2.5 زره ساعته پورې مونږ دا په ګارنټي ورکوو چې هر هوارز ورسي مونږ رایګان ورته جوړو. تر 4,000-5,000 ساعته پورې ګرځېدلي دي، کوم هوارز یې نه ده کړی. بالکل بالکل. حاجي صاحب نو کیدای شي دغه موږ ته یو نوم وښیه چې دغه څه شی دی دغه د دې په مخه کې؟ دغه خولۍ ده چې کله خیرنه سي اول ته سره اشاره ولګېږي او خپل یو هرنګ هم کوي چې زه خیرنه سوم باید پاکه مې کړي. دا دهقانان خو چې دي ساده خلک دي، نو ځکه چې بیا په دې سر نه چې خولۍ خیرنه سي نه پې پوهېږي چې دا په څه شکل خیرنه ده. هلته غږ کوي او هلته امپیر کې ښکاروي. او دا بل انترکولر ده، نو هغه هم دغه موبلاین یې ښیي په دغه هغه کې 4 ساعته تریشل ته وتړه کوم ګرم نه راځي. نو حاجي صاحب دغه څه شی ده دغلته دغه عین؟ دا سیده لنګرونه دي. دا وزن داسې کوم جیګه او ټیټه جیګه باندې خیږي، وزن یو رقم. بالکل. دا چې بیا پسې میل کېږي نه، دا د دغه لپاره ورکړي دي. ډېر ښه ډېر ښه. عزیزانو تاسو د دې تراکتور په هکله معلومات ولیدل. نو د دې تراکتور کمپنۍ کومه کمپنۍ ده حاجي صاحب؟ دا کمپنۍ چې ده د پریټ کمپنۍ ده.
پیریډ کمپنۍ چې دا په 2-3 نومو یې جوړوي. په یو نامه باندې افنجر باندې جوړوي او بعضې نوم په بل هغه یې جوړوي لکه دا سور په دې شکل یې پریډ په نامه جوړوي. نو هره کمپنۍ په 2 شکل یې جوړوي، 3 رقم یې جوړوي، یو شیپ ته تغییر ورکوي، په هر شیپ باندې داسې چې هغه ورکوي او نوم پرېږدي. نو حاجي صاحب د دغې واجبي قیمت څو ده؟ یعنې څو یې تاسو خلکو ته پلورئ؟ دا مونږ په 20,000 ډالر پروړو او په دغه باندې دا خرڅېږي او په دغه باندې کار انشاءالله جوړه خو لري له خلکو سره؟ او خامخا لږ هغه کې لري خلکو ته زحمت وکړي خلک په قیمتونو کې. ولې نه. نو حاجي صاحب دغه د ما شا کې تاسو ته اشاره دغه سور هغه ته وکړه، دا سره سور تراکتور ته. نو د دې په هکله که موږ ته معلومات راکوئ. دا سور تراکتور چې ده دا بیا 15 سپاوره ده. دا هم د همدې کمپنۍ ده. دا په دې بانټ کې رالیږي کمپنۍ موږ ته او په نامه د پریډ لیکي او په شیپ یې په همدې شیپي دا 15 سپاوره ده، لږ لږ کمزوری ده. او هغه 90 ده، دا 15 ده. نو دې ټایر کوزور کې هم داسې لږ فرق ده، نور 2 کومک والا ده او انشاءالله له دې نه ډېر خلک راځي دي، کوم چا چې وړي دي او ډېره خوښي کوي. یعنې دې نه راځي کارولي دي، بیخي خلکو کارولي دي په هر ولسوالۍ په هره قریه کې انشاءالله چې چا به ولي دي ډېر ته راځي. دا سور تراکتور له بل تراکتور نه قوي ده؟ له سور نه هغه قوي ده، شین قوي ده. داسې ده، دا لږ کمزوری ده، دې ټایر هم لږ وړکی ده او لږ قوت هم کم ده لږ. ښه حاجي صاحب اجازه خو څه ده دلته یو جیک سم؟ ولې نه. عزیزانو زه دلته غواړم جیک سم دغه جای کې ما وګورئ. نو زه به اوس یو بزګر یم، غواړم خپل د ځمکې بزګري وکړم. ډېر یوه وازه فضا لري عزیزانو. دا چې تاسو ګورئ داسې تکیه هم کولی شئ. نو دغه حصه کې چې تاسو ګورئ دلته یو ښه د سورې هغې ورکړی ټیکې ورکړی ده. نو دلته څو ګیره لري. حاجي صاحب موږ ته که دلته زر معلومات راکړې دا د دې د بیرې کیسه کوم حصه ده، د دې د ګیرې حصه کوم حصه ده چې عزیزانو ته انشاءالله په شاټ کې ښیو؟ دغه بریک ده، دا بریک ده، دا سلیټر ده، هغه کلاش ده. دا کلاش دی چپه پښه کې میچې ده. چپه پښه کې چې ده کلاش ده. دا اکسیلیټر ده؟ نه دا بریک ده، سلیټر یې دا ده. دلته اکسیلیټر کې دا چې ده سلیپګیرې ده. سلیپګیر یعنې څه؟ یعنې کوم ځای کې لږ کم قوتي وکړي، سلیپ وکړي، هغه سلیپګیر ونیسه، دواړه ټایره به زور کوي ځان باسي. چې کوم وخت ډېر بند شي سخته پرې راسي بیا هغه ځای کې بس پښه پې کېده به ځان باسي. دا د بندېدو لایق نه دي، دا بندېدو هغه نه ده چې کله ډېر سخته پرې راغله بیا په هینډ بریک باندې پښه کېږي. عزیزانو دا چې تاسو ګورئ دا هم ډېر فضا غټه فضا لري. نو د دې د اشترک هم ډېر واضح اشترک ده. نو دغه آینې هم چې داسې تاسو ګورئ عزیزان دا شا مکمل ورکې ښکاري آینو کې. دې نه مونږ غواړو چې له خیره یو بله برنامه هم جوړه کړې ده چې په دې کې مونږ سیټداره راولو. سیټداره راولو، دا کابین لري، انتره بیا زمی یخي کولر لري، وړی بخارۍ لري، شیشه بنده. نو مونږ غواړو چې انشاءالله په د نږدې وخت کې له هغو تراکتورونو مونږ راولو چې خپله کابین ولري د کمپنۍ. هغسې دلته هم خلک کابینونه ورته جوړوي خو هغه نه بخارۍ لري نه کولر لري. خلک په ژمي کې ډېر یخ کې کېږي، خلک ډېر شکایت کوي. یخ هوا چې یخی بیا دا که داسې کابین ولري کابین چې ولري زمه توکمه پې ووهه راګاش که وروره زمه بخارۍ ګرمه به موټروان کې ناستي او په اوړي کې به یخ کې ناستي، نو ګرمي به یې نه کېږي. مونږ آینده ته دا پروګرام جوړ کړی ده چې انشاءالله له 2 تراکتورونه به هم راولو، کابینداره دي، د کمپنۍ سیټداره دي او بعضې خلک دلته دې ته هم سیټ ورپورته کوي خو هغه نه ګرم دي نه یخ دي، فقط ښه دي او باران نه و
لږ ګرم وي خو د نه کولر لري نه بخارۍ لري بلې او مونږ له هغوی راولو هغه نو بیا ډېر ځان ته شی دي لکه د 2000 موټر کې چې ناست یې وروره ځمه ښه ګرم وړه یخ کې ناست بالکل بالکل عزیزانو دا هم چې تاسو ګورئ نو له دې نه به زه کته سمه د دې شاټ به هم تاسو ته ښیو دلته ښه ښکلی ګروپ هم لري مخکې هم ګروپ لري دا به اشاري حاجي صاحب دا اشاري دي ښه حاجي صاحب زه به کته سمه چې عزیزانو دا هم د ډېره ښه فضا یې درلوده نو دغې حصې کې به دا لاس نیسي جګېږي به دا به لاس نیسي بس اوچت کې وربه دواړو خوا زینې لري له هغې خوا راخېږي دې خوا نه ورخېږي دا ډېر اسانه راځي نو حاجي صاحب دغلته بل تراکتور ده د دې ټایرونه هم وړکي دي او ماشین هم لږ څه وړکی ښکاري دې پاک لکه موږ ته معلومات راکړې د دې پاک له به دا معلومات درکړم چې دا هغه دوه هغه مې چې در وښود هغه 2 کومکه والا ده مخې حصه هم ژوندی ده چې په ساده ژبه درته وایم نو د هغه مخې حصه هم ژوندی ده او 90 اس پاوره ده ښه قوي ده او 4 سلنډه ده ډېر ښه 4 سلنډه ده دا چې دي 3 سلنډه دي 3 پشتومه 3 پشتومه دي او 3 سلنډه ده او بې کومکه ده بې کومکه ده نرخ یې ارزانه ده او قوت یې هم کم ښه قوت هم کم ده قوت هم کم ده دا دغه لایزرو ته کېږي لایزر ماشینو ته لایزر ته دا نه کېږي هغه لایزر ته هغه 15 او 90 اس پاوره لایزر ته کېږي دا تریشل ته کېږي دوپال ته کېږي نوپال ته کېږي نو دغسې بعضې کار ټیلر ته کېږي ښه صاحب د دغې سور قیمت څو ده د دې قیمت څو ده دا په 11,000 روپۍ ده ښه او دا په 20,200 روپۍ 20,200 روپۍ نو عزیزان افغانۍ نه دي ډالر دي ښه دا روپۍ چې وایي په ډالر دي عزیزانو تاسو په هغه څنګ کې د هغه تراکتورونو چې پرزې او بل سره ټرلر سوي دي تاسو د هغې شاټونه ولیدل نو په دغه څنګ کې چې تاسو ګورئ دا تراکتورونه دي چې باډي راځي او وروسته بیا د دې دغه ټایرونه تړي نو دې په هکله به موږ ته حاجي صاحب معلومات راکړي دا هغه تراکتورونه دي چې دغه ټول تراکتورونه چې دي دا په کانتینر کې راځي په چوکاټو کې په یوه کانتینر کې 8 دانې راځي بیا په دا 8 کې داسې چوکاټونه یې ورکړي دي لاندې او باندې نو دا چې کله کانتینر له هند نه رابارېږي مونږ ته هلته چې ورننه باسي کانتینر ته او بار یې کړه مونږ ته عکس رالیږي بیا چې کله دلته ګمرک ته راغله دا بیا مونږ له دې کانتینر لا کومور خلاصوو او له دې کانتینر یې راباسو نو دا ټایرونه په څنګو کې ایښي دي او ټایرونه یې تر خلاص دي نور ټول بندوبستي سوي دي خالي ټایرونه یې نسته کې بیا دا ټایرونه یې په څنګو کې ایښي دي بیا دلته چې له کانتینر هم راوایسته په کرن کې جګو ټایرونه ورتړو دغه اوس وګورئ چې په دغه دا ټایر ایسته که دا ټایر ایسته کړئ چې دغه وګورو عزیزانو ایسته که دغه ته ګوره دا ټایر مونږ اوس ورتړلی دلته ګوره دغسې حصه کې دي دا 2 تراکتورونه دي لاندې او باندې سره په چوکاټ کې دا پاس تراکتور او کت تراکتور په همغه آیینې چې وصل کړی دی په هلته کته او پورته ایښي نو دا جای د ټایرونه نه لري د ټایرونه بیا ورته تېروئ تاسو دا ټایرونه په کمپني ورتړي دلته چې راورسېده مونږ دا مې دې لپاره دلته نمایشي ایښي دي چې جای له قیده هغه تراکتورونه چې خرڅ ول بیا همدغسې دا راکته کوو بیا دا تړو چې تر څو ډېر نور هم چوکاټو کې ایښي وو خو هغه خرڅ ول بیا همداسې کرا چې خرڅېږي بیا له چوکاټو کته کوو ټایرونه او له هند نه همدغسې راځي 2 دانې تراکتوره سر په سر یو لاندې یو باندې داسې یو چوکاټ دغه ده یو هم دغه ده دراسه ته دا ټایر اخواته ورغړوه عزیزانو دا ټایر هم اخواته ورغړئ چې تاسو ته یې وښیو دا ټایر دغه ورغړوه دغه ده دا مخې حصه چې ده
په دې چوکاټ پورې ده شاه حصه په دغه چوکاټ پورې تړلې ده 2 چوکاټ یې ورکړي یو مخې یو شاته په همدغه چوکاټو کې هند همدغسې راځي ځکه دا چوکاټو کې په دې لپاره راځي چې په یوه کانتینر کې هغسې که چوکاټو کې نه وي 4 تراکتوره راځي دا چوکاټونه یې ورکړي په یوه کانتینر کې 8 دانې راځي لاندې و باندې چې سره زاده او زخمي نه سي چوکاټونه کې ورکړي دي دونه مسافه لري نو هم کرا باندې ارزانه راځي هغسې که رابارې کړو بې چوکاټه 4 دانې په یو کانتینر کې راځي ډېر ښه عزیزانو څرنګه چې تا ګورئ دغه پایه ده چې دا پاس تراکتور لکه تراکتور په فاصله باندې راوړي چې دا دواړه خراب نسی نو عزیزانو دا هم د دې برخې معلومات ول چې تاسو ته معلومات درکړه نو دې ټایرونه هم وروسته تړل کېږي وخت چې دغه ځای د نور تراکتورونه خرڅ سي او دا ځای آزاده سي نو اوس به لاړ سو د دې بله څانګه هم وګورو له موږ سره تر پای پاتې شئ عزیزانو لایي صاحب سره راغللو په دغه حصه کې موږ د تریشل ماشینونه ګورو چې دوی وارد کړي افغانستان ته نو د دې په هکله موږ ته معلومات راکړي چې دا تریشل د کوم هیواد نه راغلي د بهر نه البته کوم هیواد نه راغلي دي او څه خصوصیات او څه وړتیاوې لري دا ډېر ښه تریشل دي دا په دې افغانستان کې جوړیږي پخوا به په پاکستان نه خلکو راوړل او په افغانستان کې کارخانې نه وې نو ډېره خلکو ته بزګرانو ته تجارانو ته ډېرې ستونزې وې نو اوس ماشاءالله په دې افغانستان کې کارخانې جوړې سوي دي دا ټول په دې افغانستان کې جوړیږي او موږ ته هم ډېر سهولتونه په لاس راغلي دي چې راوړو یې او دلته یې په خرڅوو په دې بزګرانو باندې خرڅوو او ماشاءالله ډېر کامیاب او له پاکستاني تریشلو نه ښه کار کوي په کار کې هېڅوک کومه ستونزه نه ده رامنځته سوې انشاءالله ډېر ښه نو ایسه د دغې د هغه په اړه موږ ته لږ ذره معلومات راکړي چې دا څه شی دی دا څه شی دی دا هغسې دي لنګر ده دغه بل لنګر ده چې دا نورسل تړل کېږي نو په دغه نورسل باندې تراکتور پورې تړي او بس دتی چالنده تراکتور غنمو ته درمن ته درو غنمو راچي او دتی 4 چغله ولادي غنم پاک سوتره باسي او چې غنم وسته دتی نور حاجت پاکولو نسته 4 چغله ودی کې او 4 چغله دي دا 4 چغله دي بس وړي دتی غنم غته درند ته چې وړکه په خو به خلکو تریشل و دوه چغله و نو هغه به چې بوست بیا په نفرو به بیا پاک کړل یا به په وبو ومنځل ډیر خلکو ته مشکلاتونه و نو اوس ان شاء الله لغو مشکلاتونه خلک ډیر خلاصوي دي ډیر ښه ای صاحب د دې دغه د غنمو اچولو خوله به همدغه حصه کې هغه خواته بل خواته ده نو عزیزانو دا د دې د غنمو اچولو خوله دې حصه کې ده له دې ځای نه اچول کېږي او بیا بلې خوا نه کېږي یا د کته نه کېږي شاته بیا غنم شا نه کېږي شا نه غنم نو ای صاحب دغه ماشین و هغه ماشین یو ده دا دواړه یو ماشین دی هغه بل بیا ماشین هغه سور هغه و نو راځي دغه په هکله موږ معلومات راکې موږ ته چې د دې ماشین وړتیاوې څه دي څه خصوصیات لري حاجي صاحب دا خصوصیات دا لري چې دا موږ له پاکستانه راوړي وو دا هم له پاکستانه راوړي وو باټاله په یوه کمپنۍ ده په نام د باټاله تریشل جوړوي پاکستان کې نو دا راوړي وو باټاله تریشل دي د پاکستاني هغه چې دي افغانستاني دي دا پاکستاني دي نو اوس د افغانستاني راوتلي دي افغانستان کمپنۍ دا هم داسې بعضې خلک اخلي نور ټول هغه بعضې سړی راځي وایي زه هغه باټاله اخلم پاکستانی تریشل اخلم ورته هم دغه ده که پاکستانی هم اخلي دغه ده که د افغانستان چې جوړ شوی ده هم اخلي هغه دا هم 4 چغله ده دا هم خو بعضې خلک دي چې په دغه باندې عاشق دي چې ولا دا وایي چې دا د افغانستان تریشل به بعضې که دوی فکر رسي چې کار به دواړه یو کار د کار د هر څه ذمهواري ورکوي بعضې وایي چې نه ورته هم دا ولې دا بوځه که هغه ولې هغه بوځه ډېر ښه نو
د افغانستان مال قوي تر دی د پاکستان نه و د افغانستان ډیر ښه مال جوړ کړی دی او ډیر سهولتونه لري او ډیر په سهولت راځي د پاکستان خو ډیر په ډیر مشکلاتو راځي مونږ او تاسې به تر کله د پردي وطن ته خدمت کوو باید خپل وطن ته خدمت وکړو خپل وطن جوړ کړو بعضې خلک دي اوس هم پردي وطن ته خدمت کوي بالکل بالکل همدغسې خلک شته چې د پاکستان مالونه راوړي اوس هم دغلته په فروش رسوي زه باید وطن ته خدمت وکړه وطن جوړ کړه بالکل تر کله به پردی وطن جوړوي کلا سمه خبره ده عزیزانو مونږ باید هڅه وکړو د خپل د تولیداتو نه کار واخلو نو څرنګه چې تاسو ګورئ دا به د جلال آباد ننګرهار دغه ولایتو کې به جوړ کاپیتا دا په جلال آباد کې هم کمپنۍ ده او په قندهار کې هم کمپنۍ ده په ننګرهار او قندهار کې دا دغه ولایتو کې جوړیږي خو ډېر کامیابه دي د قندهار تر شلو دوجې ډېر کامیابه دي د قندهار قیمت څو ده د پاکستاني قیمت څو ده د پاکستاني هغه چې کوم راغلی ده هغه ګمرک پیاز چې دا له قیمته راغلي دي محصول سوي دي او کرایه ډېره خوړلې ده او دا کرایه او محصول یې نه ده خوړلی نور په وزن کې په قدرت کې دواړه یو دي خو دا بیا له قیمته خرڅو یو سړی راځي وایي وروره د پاکستان مال ده واخله دا واخله دا بیا لږ یو څو روپۍ په دې قیمته پرې خرڅو چې محصول کرایه ډېره خوړلې او دا کومه دا لږ ارزانه دې لپاره ورکوو چې کرایه نه ده خوړلې او محصول نه ده پرې راغلی وطن زمانه هم دې سوی ده چې هغه شی چې ارزانه وي دا دې وایي چې مشکل لري مشکل لري نو دې چې کرایه د محصول خوړې دا به وایي چې دا قیمت ده ښه ده خو دا خو دا بزګر خلک چې دي دا دهقانان دا خو ساده خلک دي دا ساده خلک دي چې کوم شی ارزانه ورته ښکاري البته وایي دا بیا موږ داسې ورکوو چې بویزه ورکوو یې ورته وایي چې تر 3 میاشتو سیزن ده دلته 3 میاشتې دا غنم خلک ریبي او ترېشل کوي اول اوي غنم دي بیا للمي غنم دي دایمه غنم موږ ورته وایي د غرو غنم د للمي غنم ورته وایي چې تر 3 میاشتو پورې تر 1 کاله پورې په دې ترېشل کې که د وطن ترېشل کې تیار مشکل و مونږ ذمهوار یې مونږ یاست چې کار یې ونه که او ښه غنم یې ونه ایسته ښه وربشې ونه ایستې هر کار کې مشکل و د ذمهوار یې زه یم بېرته مال دی مال بالکل یعنې ګارانټي وارنټي ورکوم تیار مشکل کې ورته وایم چې د پاکستاني ترېشل غونته کار نه پورته م ونه که د ماله ډېر ښه نو عزیزانو څرنګه چې ګورئ د افغانستان مال د افغانستان خزانه د افغانستان پیسې د افغانستان ثروت نو ستاسو وینا د دغې په هکله څه شی ده اوس هم نه ده پخوا به په 1000 دانې ترېشله پاکستان نه راتلل دلته به خرڅېدل اوس په 1000 کې 100 دانې راځي 200 دانې به ټول افغانستان ته رانسي اوس ټول خلک پې بلد سوي دي او چې دا ښه مال ده او ښه کار کوي اوس پاکستانی ډېر دا سږ په دې ولایت مزار ته به یو 300 دانې ترېشل راغلي خرڅوي وي په 300 کې به 10 دانې یا 20 دانې پاکستاني خرڅوي نور ټول د دغه وطن خلک ورسره بلد شول خلک ورسره اوس هم داسې کوم نفر چې پوهېږي نه هغه راسي دتي والا وایي دا به نور چې هرې قریې ته تللی هر کلي ته تللی هر ولسوالۍ ته تللی ده ډېر خلک تر کامیابه دي او ډېر خلک تر خوشحاله دي بله ورځ بل راغلی ده ما پرون هم 2 دانې خرڅ بله ورځ مې یو 15 ورځې مخکې مې یو کلي ته 2 دانې وړي وو چې چا راغله وایي څنګه مالې بویه دا ترېشل نه وتللي چې کله یې بوتله چې کار ته یې واچول پرون راغله 2 دانې والا بله مو رانه واخیسته دغه مو پرون څو خرڅ کړه حاجي صاحب دا پرون په 4800 مو ورکړل قرض و نقد و دغسې نو دا بیا په څو ورکوئ دا مونږ په 5600 اووه داسې یعنی یو نیم زر اووه روپۍ تفاوت لري زر یا 600 اووه دا 800 پورې داسې تفاوت لري کم و زیات تفاوت لري عزیزانو څرنګه مو چې ولیدل نو د دغې ترېشلو شاټونه هم تاسو وګورئ بیا به بل سره خبرې کوو
عزیزانو تاسو د تریشل د څانګې او د تراکتور د څانګې شاټونه ولیدل نو اوس تاسو ته د دغې تیشونو په هکله معلومات درکوو ځکه ځینې بزګران چې ځي خپل دهقانۍ ته نو د دوی هماغه کې د خپل چې قول به کوي لایزر وي یا نور کارونه کوي د ځینې نور ماشینالات لري چې تراکتور شا کې وصلیږي نو حاجي صاحب نه به د دې تیش په هکله معلومات واخلو. سلام علیکم. دغه تیشان چې دي د وطن دي دا د وطن تیشان دي دغلته جلال آباد کې جوړیږي او وروره دغلته راوړي له جلال آباد نو له قنداره نو وطن ته ډېر رشد ورکوو دا د تراکتورو پورې تړل کېږي او قلبه کوي او دا ډېر خلک خوښوي او موږ ته په ډېر د کال یو 400-500 دانې دغه شیان خرڅېږي تراکتورو تریشل له ارجي له هر وطن نه موږ ته خلک زنګونه وایي له بهر نه نو چې دلته پیسې رالیږي او ورور یا پلار یې راولېږي چې وروره تراکتور موږ ته پکار ده نو څه رقم تراکتور دغسې چې هر نوع تراکتور موږ سره یي ستا او دا اوس هم 3 کانتینره په لارې دي او نور دغلته راته ولاړ دي څه دا خو ډېره لرې ده هند په دې 2 میاشتو کې ایله را رسېږي ډېر وخت نیسي نو چې یو 2 راورسېږي بیا 2 نور رابار سي نو د لاره ډېره لرې ده نو تراکتور را رسېدلي نه خرڅ نو ډېرې مونږه پیش پروشه کړي دي دا څه کال لږ وطن کې لږ بارانونه ونه سو لږ پروشات هم بیا هم ډېر ده نظر نسبتا پخوا نه اوس هم ډېر پروشات سوی ده یو په میاشت کې 10-12 تراکتورونه خرڅېږي 20 دانې هم خرڅېږي په میاشت کې نو کله وخت کې د سیزني ډېر مال خرڅېږي له هر له چین نه هر جنه مونږ چې څه ضرورت دهقان ولري او دې ملک کې څه شي ضرورت تاسو د هغې جنه راوړئ د همغې جنې ورته نو عزیزانو حاجي صاحب چې دا له هغه تاجران نه ده چې ډېر هغه لري مشتریان لري چې له دې دوی نه ډېر مال وړي نو دغه تیش چې تاسو ګورئ عزیزانو دې ځای په هکله موږ ته حاجي صاحب معلومات راکړي دغه تیش د افغانستان ساخت ده نو دغه د افغانستان ساخت ده نو این دغه چی دی حاجي صاحب دغه 2 دانې پلونه دي دا پلونه دي په دغه باندې د مځکه اړوي بیا ډېر ښه حاصل کوي دومره ښه فصل کوي چې کومه رقم تیشان چې پخوا پاکستان نه راتله اوس هغه هم نه راځي همدلته د وطن تولید ده له پاکستان کې اوسپنه هم دلته ارزانه ده هلته اوسپنه هم قیمته ده کوم شی چې افغانستان کې اوس جوړیږي له پاکستان نه ډېر ښه دي او ډېر کامیابه دي نو په دغه باندې ډېر خلک اوس دو ته توجه یې کړي یعنې د موږ افغانانو اوس تخنیک زده کړی نو د پاکستانیانو ته ضرورت نشته نه اوس داسې شیان جوړ کړي چې له پاکستان نه مو ښه شی جوړ کړي بالکل نو حاجي صاحب په دغه څانګه کې هم تاسو هغه لرئ نو عزیزانو راځئ د دغه تیشونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې دلته څه شی دي دا تیشونه دلته لږ ذره غټ دي یو تیشي غټ ده دا 2 دانې نور څه شی دي دا 2 دانې لږ څه بندیا دي دغه 3 دانې چې دي دغه د تریشلو بکسلونه دي چې هغه بکسلونه تریشلو ته تړي بیا تراکتور پورې تړي دغه 3 واړه دغه تریشلو دي او دغه شی چې ده دا سور دام له هندوستانه راوړی ده دوپال ده چې دغه تراکتورو پورې تړل کېږي او مځکه اړوي دا له هنده راځي بعضې له ایران هم راوړو له ایران او هند نه راځي نو دلته تر اوسه هم غواړي دا کارخانو ته مونږ ډېر هغه ورکړی ده چې دا انشاءالله په دغه آینده کال کې په افغانستان کې داسې دوپال او سیپال هم جوړ کړو او خلکو ته په خدمت کې ورکړو. ډېره مننه حاجي صاحب ستاسو له دې غوره معلوماتو څخه. عزیزانو حاجي صاحب دغه ماشینونه لري نو دغلته یو دانه بل شی د موږ نه له یاده ونه وځي نو دغلته حاجي صاحب نه پاتې ده نو دغه ته هم لږ معلومات راکړئ. دغه داسې یو شی ده چې پخوا به خلکو ډېر سرګردان وو په 2 نفرو به یې پولې اچولې غنم به یې وکرل بیا د پولې به یې بیا اچولې اوس ماشاءالله ډېره تجربه خلکو هغه سوې وه او دغه راوړي دي دا 2 کاله کېږي چې مونږ یې راوړو دا پولې اچوي
غنمو پولې اچوي چې کله غنم په تراکتور پورې ټیکټر پورې وکري بیا ذاتي دا هغه خطا کې نو پال بیا دا پسې وتړي دا خالي پولې اچوي پولې واچي هېڅ نفر ته ضرورت نشته ټول کار بیا ټیکټر کوي خالي یا اوبه به دهقان او بزګر به اوبه پې لګوي او نور ټول دا کارونه به بزګر هغه کوي ټیکټر کوي عزیزانو دلته یو دانه بل ماشین ده شاید که تاسو یې لیدی نسئ بیا به هغې شارټ تاسو ته در وښیو نو په هغې باندې پلوانې اچول کېږي په 2 دانې پلو کې یعنې ډېر غټ پلونو کې که وړې پولې هم اچې د پښتو لپاره د پښتو لپاره هم شته پښتو لپاره هم د پښتو ته هم جوړوي هغه اوس فعلا موږ درلوده خلاص هم کړی وخت یې لاړه هر شی یو وخت لري ځان ته نو دا چې کله غنم کري دا دغه غنمو لپاره پولې اچوي هېڅ وخته به خلکو په نفرو پولې اچولې یو شیش ته یې انجا ویلې انجا به 2 نفرو به انجا کوله تر بېګا به 2 جریبه 3 جریبه یا 5 جریبه مځکه ته پولې نه سو اچولی اوس داسې شی موږ راوړي دي چې په یوه ورځ کې یو ساعت کې یو دانه تراکتور 20 جریبه 10 جریبه 50 جریبه مځکې ته په یوه ورځ کې یوه ساعت کې 10 جریبه مځکه ته پولې اچوي ډېر دا تخنیک ډېر په افغانستان کې مخکې تللی ده عزیزانو تاسو د دې مسایلو په هکله معلومات لاسته راوړه ډېر غوره معلومات ول نو د دې شارټونه هم تاسو ته ښیو هیله ده له دې برنامې مو خوند اخیستی وي نو حاجي صاحب یو بل ماشین لري چې د هغې په هکله نه غواړم اوس خبرې وکړم تاسو ته د یو زیری په هغې باندې ډېر یو کامله برنامه بله جوړوو نو د حاجي صاحب له طریقه تاسو ته هغه درښیو هماسې دا حاجي صاحب نه مونږ داسې ماشین راوړی ده چې هغه نه وایي چې نوم یې خلک پوسي وس لپاره هغه د اوس څه کال یې مونږ راوړی ده چې په ټول افغانستان کې چا نه ده راوړی او نه یې کارولی و نه یې لیدلی و نو مونږ څه کال یې راوړل بالکل نو د هغې معلومات په بله برنامه کې ورکړو اوس به زیری سي عزیزانو حاجي صاحب ته ما د دې لپاره مخنیوی وکړي چې تاسو یو ښکلې برنامه په هغې ډکه کړو چې په افغانستان کې لومړنی ماشین ده چې راغلی نو تاسو ته به زیری سي هغه بزګران چې ډېر زحمت زیار باسي په هغې په کارولو نو هغه به د دې کار ډېر اسانه کړي نه غواړم چې ځینې جملې تاسو نقلي جملې درکړم نو هیله د دې برنامې مو خوند اخیستی وي حاجي صاحب تاسو دې خواته راسئ نو چې دغه خدای پاماني هم د خپل وکړو حاجي صاحب نه ډېره مننه کوو هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زنګ یې هم وټکوئ ستاسو نیوکې وړاندیزونه زموږ وده لاروین مایک له تاسو سره